درنو لیدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منئ. څه موده مخکې ما فیسبوک کې د IOM د خوا څخه د 15 میلیونو کالدارو د کاروبار دپاره ویډیو کلیپ جوړ کړی و چې د اکثرو افغان کډوالو سر نه په خلاصېده یا د لوکل چې دفتر یې چیرې دی یا دا څنګه موږ اپلای ورته وکړو. وروره تاسې په فیسبوک کې IOM پاکستان سرچ کړئ، دغه پیج به راسي، بیا به د هغه پیج ته دننه ورسئ. اوس یې زه دلته تاسو ته ښیم. دا د IOM صفحه خلاصه شوه، اوس د IOM صفحې ته راځو. دلته د دوی هغه معلومات دي چې کوم مخکې موږ نشر کړي وو د بزنس په اړوند باندې، دا بلوچستان په اړوند باندې د دوی معلومات دي، دا د خیبر پښتونخوا په اړوند باندې دي، دا د پنجاب په اړوند باندې دي، او دا د سند ایالت په اړوند باندې دي. اوس راځو دلته دغه فارم دی یا هغه معلومات دي چې دوی زموږ څخه غواړي. فرضاً یو افغان کډوال غواړي چې ځان راجسټر کړي یا لوکل سړی غواړي چې ځان راجسټر کړي، نو هغه بیا څه کوي؟ هغه دا دی، اول دلته کوم انفارمیشن چې د دوی سره دغه غواړي په یس او نو کې بیا کوي، یس کوي، بیا د هغه څه وروسته د IOM دغه سره دا به هم یس کړي. اوس پرسونل انفارمیشن دی، د بزنس کوم نوم چې دی هغه به ته ورکوې، بیا میل یا فیمیل دی هغه به ورکوې، ایمیل ادرس دی. اوس رالو پر دغه ځای باندې زموږ نن خبره هم پر دې وه چې دا یوازې د پاکستانیانو دپاره دي بلکې د افغان کډوالو دپاره نه دي. اوس تاسې ورته وګورئ، دلته یې درته لیکلي نیشنلټي. اوس که پاکستاني پر ووایه دلته اوس موږ ته د څه شي په لاس راکوي؟ د شناخت کارت دغه غواړي. او که چیرې ته فرضاً CNIC دوی غواړي، او که چیرې ته افغان پر ووه و څه شي درکوي؟ ECC درکوي، QR کارت درکوي، پاسپورټ درکوي. اوس زموږ تاسې سوال دلته ختمیږي، کوم چې اکثر خلکو ویله یا دغه لینک چا نه دی خلاص کړی چې یاره ورور دا د لوکل خلکو دپاره دي بلکې د افغان کډوالو دپاره نه دي. نو بیا د هغه څه وروسته دا د موبایل نمبر دی، د بزنس انفارمیشن دی، دا ټول دغه کوم دغه چې دی معلومات چې تاسو غواړي دا به ته ټول ډکوې. دا چې دې ډک کړله کوم پوښتنې چې دوی درڅخه کوي، بیا به د هغه څه وروسته د فورمه چې دې ټوله ډک کړله د دوی سره بیا سیو کېږي، اخرني به دغه پر ووایه. نو خدای پاک دې وکړي چې تاسې سره په خلاصه وي. که چیرې تاسې بیا هم غواړئ، بیا یې تکراروم چې غواړئ خپل ځان د IOM سره خپل کاروبار ثبت کړئ، دا آنلاین کېږي، دا نه دفتر ته تګ غواړي، ته خپل په کور کې، خپل په دفتر کې، خپل په کاروبار په ځای کې سهار ماښام غرمه تر اول سپټمبره پورې پوسولې ته خپل دغه معلومات د دوی سره شیر کولی سي. دا ټول معلومات چې کوم د 15 میلیونه کالدارو دي هغه پوسولې ټول لیکل سوي دي د هرې صوبې په اړوند باندې. نو تاسې هغه د هغه ملګرو ته دا خبره کوم چې پر ما انتقادونه کوله چې دا یوازې د لوکل خلکو دپاره دي، دغه د نیشنلټي ده، دغه هم د پاکستاني دپاره دي هم د افغان دپاره دي. نور وخت نه نیسم، مننه.